زموږ ګران هیواد افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر اوږد او له میړانې څخه ډک تاریخ لري چې تاریخي پیښې او تجربې د نړۍ په تاریخ کې ځلانده باب ګڼل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څېړنو په پایله کې تر تاریخ وړاندې دورې نه زیات شمیر آثار او اسناد ترلاسه شوي دي چې له مخې زموږ د هیواد تاریخ تر زرګونو کلونو پورې رسیږي چې په اړه یې ښاغلی لیوال وایي. په افغانستان کې دا باور د لرغونپوهانو او د تاریخ د مبصرینو دا باور دی چې تر آریایي لیږد ډېر پخوا دلته انسانان اوسېدل او دلته دغه انسانان پخواني لرغوني بدوي انسانان په مغارو کې او د سیندونو تر غاړو پورې د دوی ژوند تر 50,000 کلونو پخوا پورې هم دا مخینه لري او هغه د دې لپاره چې لومړني انسان جوړ یا د انسان په لاس جوړ توکي چې موندل شوي دي د کاربن 14 طریقه یا لابراتواري څېړنه ښیي چې تر 50,000 کالو پخواني وسایل چې انسانانو جوړ کړي هم په دې ځمکه د افغانستان په جغرافیه کې رامنځته شوي دي. په دې بیا د چخماخ د درې د دادل د درې چې په سمنګانو کې واقع ده د هزارسومو رزشمچي د درو په بدخشان کې د کور د درې او په دې بیا په غزني کې د ناور د دښتې هغه انسان جوړ وسایل چې موندل شوي دي داسې ښیي چې د دوی عمرونه په مختلفو دورو کې د ما مخکې ویلې چې 9,000 کاله قبل المیلاد او بیا تر 50,000 کلونو پورې هم د ځینو هغو لوښو وسایلو او توکو چې دا د ډبرپیر لومړۍ دوره ده دا نښې موندل شوي دي. خو لوی توپري مشهور امریکایي لرغونپوه چې په افغانستان کې څېړنې کړي دي هغه په 1965 کې د کوپرک چې د مزار شریف په جنوبي لوري واقع دی د لومړي ځل لپاره د ژیړو یا د برونزو هنداره ګوتمۍ یوه کړه وسله او د آس قیزه وموندله چې همدارس داسې د یو ګوتمۍ وموندله شوه چې د لاجوردو غمه یې درلود او دا په دوم ډبرپیر پورې مربوط یعنی د دې تاریخ 9,000 کاله تر میلاد پخوا دی. دا یو مکمله پاکیج یو مکمله بسته وه چې داسې ښیي چې دلته دغه کسب د زرګري د آس د قیزې جوړولو یا خپل د آسونو د رام کولو له آس څخه د سوارلۍ او د نورو کارونو لپاره د استفاده د وسلې جوړول او حتی له برونزو یا ژیړو څخه د کار اخیستنې دا سابقه لږ تر لږه 9,000 کاله مخکې له میلاد څخه چې اوس دغه د 11,000 کاله ترې تېرېږي دې دورې ته رسېږي. بل ځل په 1951 کال کې په مونډیګک کې هغه څېړنې چې وموندل شوې تاسو پوهېږئ چې مونډیګک د کندهار شمال خواته 55 کیلومترۍ کې واقع دی. دلته یو داسې تمدني حوزه وموندل شوه چې خلکو په ګډو کلیو کې ژوند کاوه او د معمارۍ د لومړنیو آثارو نښې هلته ډېرې له ورایه وموندل شوې او چې جالبه دا ده چې دغه د مونډیګک مدني حوزه د سند د موهنجدارو او د ننني ایران یا په هغه وخت کې لرغوني پارتیا او فارس او حتی بین النهرین حتی د مدینه ترانې تر سواحلو پورې په دغو حوزو سره یو رابطه داسې وه چې دا د دې حوزو د تګ راتګ په لاره کې واقع یعنی په تجارتي لاره کې واقع سیمه وه دغه مونډیګک او د دې ټولو تمدنونو نښې پکې وې. دغه تمدني نښې موندل 3,000 کاله
تر میلاد پخوانی دي. دلته د زراعت او مالدارۍ ډېر وسایل او امکانات وموندل شول او دا بیا همداسې پراخه وه تر نادعلي پورې چې د سیستان د لرغوني سیستان له مهمو منځیو یا مرکزونو څخه وه. دغه مونږ چې وایو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري، یوه برخه اشاره همدغه د مونډیګک د ګډ ژوند د ښار ته د ورته یا د پرمختللي کلیوال ژوند چې دا د تجارتي لارې پر سر واقع وه، یوه مبدا یې کېدلی شي دا وي او نور مبدا یې هغه لیکلي اسناد وي چې مثلا د ویدي سرودونو یا د اوستایي دورونو یا د اوستایي نه ما قبل دورې پورې اوږدېږي. نو دغه د افغانستان د تر تاریخ وړاندې یا قبل التاریخ دورې هغه زغلنده ټکي دي چې دلته ما په ډېر لنډیز اشاره. تاسو د ښاغلي لیوال په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څېړنو په پایله کې داسې اثار ترلاسه شوي چې دغه هیواد په جغرافیه کې د انسانانو ژوند له میلاد نه مخکې 9,000 څخه تر 15,000 کالو پورې ثابتوي. خو موږ تل اورېدلي چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. نو له ښاغلي لیوال څخه مو پوښتنه وکړه چې ولې 15,000 کلن تاریخ وایو، ولې له میلاد نه 9,000 مخکې او یا له هغه څخه زیات نه وایو؟ دوه تفاوتونه دي، دې ته باید سره ډېر جدي پام وساتي، دې کې مخالطه کېږي. اول موږ وویل چې د انسانانو ژوند خو دلته ډېر لرغونی دی. دا خو موږ ویلی شو چې هغه وخت چې هوموساپین انسانان د انتروپولوژي د علم له مخې کله چې دوی د منځني ختیځ نه وپنځېدل، ډېر پخوا د افغانستان اوسنۍ جغرافیې ته دوی را رسېدلي دي او یو دلیل یې دا و چې دغلته هوا او اوبه او هوا مساعده وه د ژوند دپاره او دا لومړني انسانان رسېدل. نو د لومړنیو انسانانو د ژوند سابقه خو ډېره اوږده ده. اما موږ ولې په 15,000 کلن تاریخ باندې همیشه تاکید کوو؟ 15,000 کاله تاریخ یا 15,000 شاوخوا کاله تاریخ ځکه د افغانستان د تاریخي مبدا په حیث حسابېږي چې دلته دوه لویې پیښې وینو. یو ما درته ویلي چې د لومړي ځل دپاره د کمیونټۍ یا د ګډ ژوند هغه واحدونه دلته موندل شوي دي. دا په دې معنی چې په دغه وخت کې حکومتونو دلته وجود درلوده یا لومړنیو سیاسي مؤسسو دلته شکل نیول. بله خبره دا ده چې تر آمو تر سیند د آریایانو د راوښتو مسله ده چې دا په خپله 15,000 کاله سابقې ته لږ تر لږه رسي. تاسو پوهېږئ چې آریایانو کوچ له شمال څخه تقریبا 6,000 کاله مخکې له میلاد نه شروع کړی دی. 15,000 قبل المیلاد کې دوی سایبیریا له جنوب نه د قفقاز حوزو ته راوکوچېدل او هلته میشت شول او دلته د قراقرم له پراخو دښتو نه نیولې د مرکزي اسیا ته دښتو پورې د څړځایونو او خپلې دامدارۍ دپاره استفاده وکړه. شاوخوا 3,000 کاله قبل المیلاد شاوخوا دوی په دستجمي توګه له 10 قبیلو په دننه کې له آمو څخه راواوښتې او د افغانستان اوسنۍ سیمې ونیولې او له دې ځای نه بیا وروسته د هندوستان تر شماله پورې خواره شول. دوی دلته حکومتونه جوړ کړل د لومړي ځل دپاره، واړه کوچني حاکمیتونه یې جوړ کړل چې یا په قبایلي اساس سره ویشل شوي وو یا هم د جغرافیایي واحدونو په اساس. او تر ټولو لرغوني لومړني حکومتونه بلخ کې تر سوخت وروسته په بلخ کې باختریا کې او بیا تر هغه وروسته ساکي حکومتونه تر سیستان او د سیمو پورې راووښتل او تر هندوکش راتېر شول. لومړني سیاسي مؤسسات او ټولنیز ژوند نښې او بل د تجارتي لارو یا د راشه درشه په لارو باندې د ځینو داسو سیمو جوړول چې هلته انساني تعاملات منظم قانونمند تعاملات شوي دي چې یوې ته ما اشاره وکړه دغه د مونډیګک کې د یو کلي
یا د خارګوټي موجودیت او په نادلي کې دغه کله چې موږ وایو سیاسي تاریخ او د لومړني حکومتونو رامنځته کېدل دا د آریایي کوچ او افغانستان اوسنۍ جغرافیه ته د آریایانو د رارسېدو سره په یو وخت کې دي. د همدې لپاره د 15,000 کلن تاریخ مبدا ټاکل شوی. د افغانستان شغ رادیو ګران اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو زموږ نننۍ خبرونه چې د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې په اړه پای ته رسیږي. په راتلونکي خبرونه کې به په دې اړه نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د خبرونې د لا شوایل لپاره له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. ښه وخت، د خدای پامان.